دا هغه مړي خو چې هغه 15 هفته مخکې په باړه کې مړه شوي وو چې دغه طریقه سو یوازې عکسونه وختل مړي مونږ نه خوته. نو دلته فضل الله په خوا کې د پاکستان یو کرنل ناست و چې د سوات و، هغه به هم د فضل الله ته همدا ډایرکشن ورکو چې دا کار خو مونږ کړی ده، د مونږ مجاهدینو کړی ده، ته د دې ذمہواري واخله، د دې مسؤلیت ومنه ځکه مونږ کړی ده. فضل الله یو په څلور روان شی و، خبر هم نه و چې چا کړی چا نه ده کړی. دا میډیا ته کېناستوي چې و دا مونږ کړی. لکه څنګه چې په ورلډ ټریډ سنټر باندې حمله چا کړې وه، اسامه بن لادن دلته پیرس دا مونږ کړی ده. همدغه شانتې د دې خلکو نه د آس د ګاډیو غوندې استفاده کېږي، اسلام ده او شریعت ده او دا دي او عادي، اما ګټې چې دي هغه هم د غربیانو ته ورځي، ګټې چې دي همدغه پنجابیانو ته ورځي. نو دا اوس همدې چې کوم کېږي دا نه دا اولنۍ ده، دا به اوس زیاتېږي، تر هغه وخته پورې به زیاتېږي تر څو چې دوی ته په بوروی باندې بیا ډالر نه ورکړل شي. ډېره مننه مودان. مننه پختین صاحب، خیر اوسئ. ثاني راځو تاسو ته مهرباني. سلامونه پیر صاحب، پیر مولانا وطنجار ټولو روجانو ته سلامونه. ګوره پښتین صاحب ته هم ښکلې دا راته خبرې ووایه چې نن دغه چاودنه چې وشوه، دغه بلاست چې شوی دی، خوشحاله یې که خفه یې؟ ګوره دې کې دا دي چې کم پولیس والا ښیي چې ډیډ باډیز دي، پولیس دا دومره پولیس پکې نه دی مړ. دا هغه خلک پکې مړه دي چې هغه لاړ شي جوماتونو کې. دلته ګوره دا پولیس لین صرف داسې نه دی چې ځي ډېره زیاته تالاشي اخلي، بیا دې کې دننه کوارټرې دي، خلک پکې اوسېږي پولیس لاین کې دننه، خو چې د هغې ځیم نو تالاشي علي چې نو ځیم کور ته تالاشي اخلي، دومره تالاشي ډېره زیاته لکه سکینر یې لګېدلي دي. او دې کې عام عوام ډېر مړ شوی دی، پکې شهیدان شوي دي پکې خپله. دا لږ پولیس پکې مړ دی چې هغه جومات کې کم دننه و. او بل دا ده ګوره دا نه فدایي حمله وه نه څه داسې، که فدایي حمله لکه وایي چې ځان دننه کړی وي نو دومره هغه یې نه کولو چې دا نیم جومات هم ځان پسې رالړه کي. او بل سرکاري چې کوم د پاکستان سرکاري ځایونه دي دا ډېر مضبوط جوړ شوي دي که نه، ډېر پکې د انګریزانو د وختونه جوړ شوي دي، ډېر داسې دي چې ډېر زیات لکه دا امکان نه لري چې په یو وړوکي بم به دا ډېر زر رالړه شي که نه. نو لا خو دا کې د شپې دننه سورنګ شانتې شوی دی. زه وایم چې زه وایم زما یو بل سوچ دی، زه وایم چې دا پاکستاني بم غورځولی ډرون دی، پاکستاني ډرون دی دا او خبره تاسو که ټیک هر ده. څه ورته وایي. ګوره ډرون ځکه کېدی شي که نه چې یو سایډ لړه شوی دی د جومات، او دا چې کله د خودکش کم ځای کې شوی ده که نه دی په منځ کې دی وي چې په منځ کې ولاړ و، د جومات په سنټر باندې ولاړ و دی په پیله صف کې، نو دا سایډ ته جومات لړه شوی دی، نو دا ډرون شوی ده، دا ډرون باندې ټارګټ شوی دی. خو دا اوس چې څومره کیمرې لګېدلي دي دا په زرګو کیمرې هلته کې دي، دا داسې نه ده چې ګینې یو دوه کیمرې وي دغه کې، دې نه دا راغشتی شي. خو دا اوس فوجیان راغلي دي سنټر جیل ته، وختي مونږ ورغلي وو دارنګې، خو دننه یې ډېر خلک نه پرېښو هغه ځای. خانه زه صرف یو وضاحت درکم چې ما د دومره غټ کس سره خبرې کړې دي چې نوم یې نه اخلم چې هغه ته مسله جوړېږي، چې هغه په خپله ماته وایي چې زه همدلته وم، همدلته وظیفه ده، هماغه ځای کې تاسو ورته ډیوټي یې، هماغه ځای کې ډیوټي ده. هغه وایي چې دا بر نه ویشتلی شوی ده، موږ سره هر څه ثبوتونه هم شته، هر څه شته، موږ هېڅ نه شوی دی چې همدې پولیسو کې ده. دلته ګوره همدا خبره ټیک ده که نه، لا خو ګوره سورنګ هغسې ګاډی خو جومات کې څوک ودروی نه شي چې دومره لکه مخکې یو دماکه شوې وه مینه بازار کې، تقریبا 900 نفره پکې شهیدان شوي وو، هغه رنګې هغسې ګوره ګاډی ولاړ و، نو دومره وړوکی یو سړي پورې به څومره بم وي، او بیا دومره تالاشو کې دننه کوی، یو پین هم نشي دننه کوی ته ځان سره که نه، هر څه ګوري. زه خپله تللی هم دی پولیس لینډ ته، یقین وکړه چې زمونږ په هر څه یې ګوتې والي، یو شی هم راته نه پرېښو، هر څه باندې ګوتې وهي درته. نو چې کله لاس سړی سره در پورې در نږدې کوي پته لګي چې دا څه دي. ما سره دا جیب کې را سره ګوشکي و، دی هم رانه ایسار کړي،
دومره تلاشي اخلي نو دومره بم نو اوس ټي ټي پی سره هم ډرون نشته ده او دغه طالبانو سره هم ډرون نشته، نو دا چا وکړو؟ دا پوښتنه درته تا سوال دا پیدا کړي چې دا چا وکړو؟ دا خپله پاکستانیانو وکړو، کوم دریم قدرت دی راځي دا چاودنه وکړه، چا وکړو؟ پوښتنه دا دریم قدرت راتلی بیا به پاکستان والا آرمي والا به ویل چې یاره دا اټیک لکه اوس چاینا کړی دی، امریکې کړی دی، هندوستان کړی دی، ایران کړی دی، خو مګر دوی خپله کړی دی، نو دوی خو دا خپله کړی دی. نو اوس راځي لا دا افغانستان ته چې د ډرونونه راځي دا هم خو د پاکستان نه راځي که نه، چې په افغانستان کې کوم ځای کې دغه زوایري چې مړ که نه، نو دغه ډرون هم خو د افغانستان د پاکستان نه راغلی او دا هم خو د هغې غاړې نه راځي. نو چې کله د هغې غاړې نه راځي کېدای شي همغه ډرون راغلی او دلته څه انفجار یې کړی دا هم کېدای شي. ګوره داسې خبره ډېر حالات خراب دي، دا اقتصادي که نه خلک ډېر په دغه کې دي. یو خو دوی دا غواړي چې د دې خلکو دا اړخ واړي، بل دنیا ته دوی دا ښیي چې ګینه ډالر یې رولېږي چې موږ د ټي ټي پي سره مو هغه کمزوري شوي یو، پیسې هم نشته دی. بل په ډیورن لاین چې کوم دغه دی دوی ګوره دا خواجه آصف یو بله خبره وکړه، د نواز شریف د پارټۍ ډېر مهم سړی دی. نو هغه پیله ګوره خبره وکړه چې ټول نه پیله بیان د هغه راغلو، رانا ثناء الله بیان هم نو راغلی، ټول نه پیله د هغه راغلو ویلي چې پښتونخوا ورځ تر ورځه حالات خرابېږي او افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا د ټي ټي پي خلاف کاروایي وکړي، مطلب د هغې خلاف د اپریشن وکړي، د افغانستان ځمکه زموږ په خلاف استعمالېږي. هغې ډایرکټ دا خبره وکړه پیر صاحب، دا پیله دغه راغلی و چې کله دغه وشو. او بله ګوره ډېر صحافیان په ټویټر لا دغه هم نه و شوی چې دوی دا خبره بریک کړې وه، د پاکستان چې کوم ایروای نیوز والا دي دا لا دغه هم نه و شوی چې دوی بیا ویلي وو چې دارنګې پېښور کې دغه وشو او لا پته نه لګي. نو دغسې کیسه ده پیر صاحب، خو دا امکان نه لري چې ګینې یو خودکش دننه وځي او دننه د جومات کې دغه وکړي، په دننه هغه کې بالکل دا خو موږ پوهېږو چې خودکش اوس نه، اوس ټکنالوژي ده، اوس وروره ډرون دی، بس وروره خپله به جیچکویې کېناستي یا به په لړکانه کېناستي او بس ډرون به په پېښور باندې به ګرځي. نو دا کارونه کېدای شي او دا کېدونکي ستره خبره ټولو کې دا د پیر صاحب ته خبره هم کوي چې د جومات چت څنګه راغورځي، هغه خو پوخ جومات و، دا چت یې ولې راغورځېدلو؟ هغه خبره ده کومه چې دی په سکول کې او شوي وه، ادی چې ویل چې په سکول کې هغه وشوله، نامغه خبره یې دلته هم راونه کړې ده وروره. کموال صاحب راغلی او نه پوهېږم چې چېرته لاړو. پاچا کموال صاحب شته ده، پاچا کموال صاحب ما انوایټ ورته کړی ده، کېدای شي مصروفه یې راله شي. خیر فیصل خان راځو تاسو ته. مننه پیر صاحب، سلامونه احترامات، خدای دې وکړي راته روغ او جوړ اوسئ. زمونږ هر څوک خپل نظر لري او د نظر ویلو حق لري. زما شخصا نظر دلته زه د بلې زاویې نه ګورم چې تاسو لیدلي وي په د اخیره کې د فوج او د آی اس آی ترمنځ څه اختلافات منځته راغلل چې په هغې کې بیا د فیض حمید او سره د شپږو جنرالانو استعفا وړاندې کړله او د فوج نه برطرفه شو او هغوی ریټایرمنټ واخیسته. دلته د فوج کم سربراہ چې ندا راغلی دی، دا کم کس چې ندیم راغلی دی، دا خو مستقیما د باجوه په خوښه او د امریکایانو په خوښه باندې دا ټاکل کیږي. دغه کسان چې په کور باندې ناست دي دا مستقیما د پی ټی آی سره تعلق لري او پی ټی آی دغه مزاحمه دغه نوې اسټبلیشمنټ ادارې ته چې کومه اوس په راز کې ده، دوی د پاره دا یو سردردی جوړول شروع کړي او د هغې دپاره چې د هغوی انفلوئنس په پېښور او په کوټه او په بلوچستان علاقو کې ډېر زیات دي، نو هغوی د دغې نه استفاده دغسې حملې او دغسې مسایل منځته راوړي. نو که هغه هم داسې جنرالان داسې واړه جنرالان دي او بیا په آی اس آی کې پاتې شوي دي او بیا د آی اس آی مشري په غاړه لرو ده، نو حتما د دوی سره داسې ټکنالوژي او وسایل تر اوسه پورې شته دی یا کسان یې هماغلته په نظام کې داخل کې شته دی چې دغه زمینه مساعدولی شي او دننه دغه کاروایي کولی شي. په دې اساس باندې ما یو څو مهمو کسانو سره خبرې مو کړلې
نو هغوی یو دا اپشن وکړ. دویم که د امریکایانو د ډالرو مسله د امریکایانو ډالرو هغه کلیر پالیسي ده د هغوی اوس هغوی ورته څه ډیمانډ ایښی دی چې دغه ډیمانډ دی زموږ دغه شرایطو باندې موږ تاسو IMF دې ته اماده کولی شو چې تاسو ته قرضې درکړي. خو هغوی تر اوسه پورې دا لا نه دي پوره کړي او نه پوره کولی شي. نو په دې اساس باندې بلاول خپله د روسیې ته لاړو او د وروسته د خامو تیلو په حساب اساس باندې هغوی سره خبرو دپاره لاړ. نو دلته په دغلته چې کله بلاول وزیر خارجه پاکستان روسیې ته ځي دلته دغه حمله کیږي نو مستقیما دا د هغه عیسای تړل شوي کسانو په مستقیما په مرسته باندې دغسې مسایل منځته راوړي. دلته په مهم مسایل دا دي چې په دغه خطه کې یو غټ گیم را روان دی چې دغه منطقه په خیبر پختونخوا، کوټه، بلوچستان، کندهار، مزار، دا ټول علاقې به د افغانستان منطقې به ټول دلته یو نوې لوبه شروع کیږي او د لوبې شروع کولو دپاره دغسې مسایل مخې ته راځي او دغه مسایل دغه شروع د دوی د لوبې لږه په دغه طریقه باندې ده. وروسته به بیا ګورو چې څه کیږي، خو دلته یو بله لوبه یو غټ تحولات منځته را روان دي. مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، خیر اوسئ، ژوندی اوسئ. فیصل صاحب همداسې یو څه موږ ګورو، همداسې یو څه موږ ښکاري. البته حبیب صاحب تاسو که څه ویل غواړئ یا غورځنګ صاحب که تاسو څه ویل غواړئ، لاس م البته نه ده چې کړی، خو بر هستی او که تاسو نه غواړئ زه مجبوره تاسو بیا زه کته کړم، نور دوستان راځي کوم. غورځنګ صاحب تاسو یې راسره مهرباني. سلام تاسو ټولو ته. وعلیکم سلام، په خیر راغلاست. زما غږ اورئ؟ بلکل غږ هم شته ده، مهرباني ورو. ښه، ټولو ملګرو ته سلام. اصلا خبره دغه ده چې پېښور پېښه باندې ټول خفه دي ځکه ډېر انسانان پکې وژل شوي. خبره دا ده چې په سیمه کې په افغانستان دی، که پاکستان دی، که ایران دی، یا په د ټولو سیمه که سړی مطالعه کوي، په دغو سیمو کې د وروستي سیاسي او د پوځي پېښې چې دي دا به نه لومړنۍ وي او نه به اخرنۍ وي، ځکه په دې سیمه کې دغه وضعیت څنګه خبر دی نو بس ته ده روکی که لاس دې چیک کړي، ولې لاسونه هم نه دي چیک کړي، که لاس چیک کړي نو موږ ته به هغه وشي. غورځنګ صاحب خبرې کوي، غورځنګ صاحب نه بعد حبیب صاحب ده، بیا به تاسو ته راشو. زه خبره وکړم؟ مهرباني غورځنګ صاحب. مال دا وضعیت چې دی په دې سیمه کې چې دی بدلیدونکی دی که نه، د دې بدلیدو تر شا هغه